د سوات منګورې سره تعلق لرونکي دغه 14 کلنه سندرغاړي مسکان چې د هنرمند فیاض خان په کور کې زیږېدلې ده وایي چې وړاندې نامتو سندرغاړي جوړېدل غواړم. مسکان په 9م جماعت کې سبق هم وایي. زه د 9 کالونو مې ګانې شروع کړې وې نو ما د خپل ترو غزله جاوید ګانې وکتې نو ما ته خو دوی ستا اواز ډېر زیات ښکلی زه وړه وم نن ته راوتم. مسکان وایي چې د موسیقۍ اولنی استاد می خپل پلار فیاض دی چې د وړوکوالي راسي راته د موسیقۍ په اړه معلومات راکوي او زده کړې راته هم کوي. देखे भी तो क्या देखे तुम्हारे सिवा देखे भी तो क्या देखे तुम्हारे सिवा चाहे भी तो क्या चाहे तुम्हारे सिवा चाहे भी तो क्या चाहे तुम्हारे सिवा. زه خپل پلار غواړم چې په خوله یې سیټ کړم. ډېره خواري راسره زما پلار کړله. مسکان زیاتوي چې سندرغاړي غزاله جاوید مې ترور وه او هغه مې ډېره خوښه وه. اوس د هغې پرنګ د پښتو په موسیقۍ کې نوم پیدا کول غواړم. بستې نور مې ما راته جانانه بیا به نه راځم خیر دې خطا کېږي د انسانه بیا به نه راځم بستې نور مې ما څنګه چې زما ترور خپل محنت کړی وه ښه شانتې زه یم چې هغه شانتې زه محنت وکړم او د هغې په شانتې مقام ته ورسم. د مسکان پلار فیاض وایي چې غزاله جاوید خو د دنیا څخه لاړه ولې موږ سوات کې د موسیقۍ دغه سفر مخ په وړاندې بیایو او د مسکان څخه مې ډېر امیدونه دي. زه خو یم که نه چې دا ځانه په دې فن په نسبت ځانه څه مقام جوړ کړي لکه غزاله جاوید چې راښکړه چې خلک وپېژني چې واقعي دلته هم یو بله سندرغاړې شته. دا ستا صدق یم ستا به یم ته خو مې نه یادوې